سالار صاحب شعر دی چې ستا د یادونو زور به ګورم چې ما وجني که نه ستا د یادونو زور به ګورم چې ما وجني که نه د ارمانونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دا ستا د لاسه چې بیخي دلی دلی پراته دي دا ستا د لاسه مې په زړه دلی دلی پراته دي د دې غمونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دا ستا د لاسه مې په زړه دلی دلی پراته دي د دې غمونو زور به ګورم چې ما وجني که نه د قرآنونو زور دې منم سړی سم خواروي د قرآنونو زور خو منم سړی سم خواروي ستا د یادونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دوه درې مې ځان سره ایښودي دي سنبال جانانه تصویرونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دوه درې مې ځان سره ایښودي دي سنبال جانانه د تصویرونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دا خلک وایي چې ضمیره لیونی دې نه کي د شعرونو زور به ګورم چې ما وجني که نه دا خلک وایي چې ضمیره لیونی دې نه کي د دې شعرونو زور به ګورم چې ما وجني که نه ضمیر صاحب عزت ذلت د الله لاس کې سمود مخکې ستاسو چې کله د کتاب مخکتنه و په سواد سیدو شریف ودودیه حال کې اول تاسو یو تصویر چونکه په فیسبوک سوشل میډیا زمانہ د نو ډیر زیات وایرل شي او هغه کې صداسي قسمه خبره چا به نوٹ کړي بهر مونږ تصویر وکړو دا خبره پکې نه و چې د انیفکې سے خوا کې تاسو کورسې کې ناست او خپل لګشن مطلب یو په بل تاسو چولې شی و او خلکو هغه غلط رنگ ورګړو هغه باره کې بیا کوم چې تاسو مینوال لغوي خو پکې سو ویلی نو او بهر ډیر داسې مخالف قسمه خلک په مخالفت کړي چې داس مطلب تاسو د خپل چې تا کړی دا غیل نور هوا ور کړو نو دغه ناس تاسو چې صحیح نو اعتراض په دغه یو ټکی شی چې تاسو ناس صحیح نو دغه باره کې تاسو وایي سالار صاحب ډیر خپل سوال دی وکړو ډیره مننه مهرباني د دې رازونه درته وایم دوه درې خبرې دي که د آرمي بد مې وي که د پاکستان بد مې وي که د خپل فورسز بد مې وي د دې وطن خلاف شوم نو بیا به د هر سړي خوښ یم صحیح بیا به مې هر سړی لکه دا پوسټونه بیا په ما پسې نه کېږي په ما پسې که دا پوسټونه کېږي زما د شاعرۍ په وجه نه کېږي که یو سړی زما شعر یادوي زما د شاعرۍ په وجه نه کېږي هم د دې وطن په سر کېږي د دې وطن په سر ما ته بلا خبرې شوي دي بلا خلک لکه ما ته بیا څه نه دي میلاو شوي په دې وطن ما ته څه نه دي شوي خو بیا هم زه که په دې دا لکه د دې کې نور څه راز نشته دی جي دا چې کوي هم هغه خلک کوي چې دا وطن نه دی خوښ چې دا وطن د چا نه خوښ نو کوي دی یو زر پیرې د پوسټ کوي دا هغه مخنوي خو زه نشم کولی د وطن سره مینه خو چې زما خپل پلار خلاف شو الله کوي ومنم چې د دې وطن زما خپل پلار خلاف نه منم صحیح او زما په خیال تاسو د دې مخکتنې نه یو شپه مخکې لایو راغلی فیسبوک کې لایو ما کتلې تاسو د ملا نه ډېر فریاد کوو تاسو ته یاد شي او ستومانتیا هم پکې شامل و هغه راپریوته ما راپریوته مونږ یې کې مې املا لګېدلې د نو لګالن کې علاج کوم او سم علاج کوم او بل خبردار تاسو د تصویر خبره کړې و چې لکه تصویر خبره تاسو پیله وکړه نو تصویر لازم دي چې هغه من مسله خو مې ته بیان کړه چې د وطن دغه مینه ده دویمه خبردار چې خپل انسان یو سلور غنټې 15 غنټې په یو ځبانه کې نه خامخا بخ چوتي بیا هم مرقې سیبنه ګوره او بیا غل لونګې پګړې خبره کوله چې دا پرته ده او چا سره بر لیکلو چې زمير وای چې زره دې قابل نه مکه داسې خبره لیکلې و نو بالکل ښه کړې دي او زه خو بیا هم دا خبر خوازي حکومت چې ما د قیس ابن دو پیری ته پوسو چې سر دا ګرمي ډیره زیاته ده چې دا کېدم کا کېنه د ماما ته مام لر کړه تایم لر کا کېدا او زمير خان سے په دغه مکبه نه شعر په تاسو در فټ کړي غونډه کې چې دستار تړي هزار دي دستار سړی په شمار دي دغه یو شعر تاسو په ستړلې چې مطلب د کوم دستار دی د لاندې دی او تاسو د خپل دستار د بر پرته داسې قسمه خبره تاسو په ستړلې نو دې باره کې تاسو وایي هغه اصل کې سالار سے میز بره دی او تصویر د کداسې غستې شوی د چوتې نه غستې شوی صحیح په باغې کې دغه بل داخلك چې زما دا وړه نقطه رانی سي کنه مال عزت ذلت الله را کړی زما یو شعر دی چې دا زړه به
پړق وچ وي اغستې ته څوک نشي الله چې کوم انسان له کوم عزت ورکړي دا زړه به پړق وچ وي اغستې ته څوک نشي الله چې کوم انسان له کوم عزت ورکړي وي په ما پسې چې ستغ سپوري وای او لګیا دي ابای دادا به دقه تربیت ورکړي وي او بل سالار سي تاسو د ملا خبر وکړل چې مخکې پریاد کو نو 2 ورځې مخکې بالکل زتلیو مانو را غورځېدلم په یوځي کې زمانه عمله لګېدلی و الان کې په کرسای کې چې کوم خپه اړولې و نو انسان د 4-5 غنټې ماته تکلیف هم وځکه ناسته هم نشوم د محفل نم نشوم وته خامخا مخ په بلاړې خامخا په کرسي کې مخ کې روسته سړی کیږي او دا غره د خلکو سوچ ته دغه ذهن دی زوی ما بل څوک نه کوي لکه دا یو څو شاعران دی غوي هم دا پوسټونه غوي کوي نو زوی ما چې خشیر ولي کینو بهتره ده خپل شاعري ولي نه کوي چې په بل پسې پوسټونه کوي یقینا چې د بل د غورځېدو کوشش کړي زما په خیال چې بل دغه شک نشته لکه بل دا دومره غټه خبره خونه چې دا کومه هوا د خلکو ورک نو چې الله یو انسان چت کړي څوک را غورځولی شي بالکل عزت ذلت الله ورکي سونه عزت چې راکړي په 15 منټه کې د قمر ذلت راکولي شي لکه اصل کې سالار صاحب تاسو خبره بالکل ټیک ده خدا خلق چې کم دي دوی د الله سره جنگ کوي الله سره جنگ ولې کوي دا خدای الله سره جنگ دي چې انسان له عزت ورکې ته کومول شي نشي دا د الله سره جنگ دي دا د خلکو سوچ ته سالار صاحب او زه خو د ماته پته چې د وطن په مینه باندې چې دا سونه پوسټونه په ما پسې کېږي سهم کېږي دا وطن په مینه کېږي وطن چې می پلار خلاف هم نه منم صحیح